راکبه ټولو مسلمانانو ته. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی نوکونه د اوسپنې په شان ول، د اوسپنې نوکونه یې ول، او هغوی به د خپل بدن په هغو نوکانو باندې شلوه، د خپل ګېډې به شکولې، د خپل مخونه به شکول، هغه به پرې زخمي کړل او د دې د بدن او د مخونو نه به وینې روانې وي. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلې چې دا چغلخور خلک دي چې د خلکو په عزت به یې حمله کوله او غیبتونه او چغلخوري به یې کوله. دا عادت او دا بدبختي، دا غیبت او دا چغلخوري زموږ په ورونو کې هم شته، خو اکثره په زنانو کې ډېره ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې د خپل عذاب نه موږ بچ وساتي. اووم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې یو کاڼی ولید چې د هغه کاڼي نه یوه غوا پیدا شوه، خو دې غوا به بیا کوشش کوه چې بیرته دې کاڼي ته ننوځي، خو ننوتلی نه شوه. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څه دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا د ستا د امت هغه خلک دي چې د خپلې خولې نه به غلطې خبرې ویستلې او بیا به پښیمانه ول، خو هغه بیرته نه واپس کېدلې. نن زموږ په مجلسونو کې فساد او د لعنتي خبرې روانې دي، دې لپاره چې خلک پې خوشحاله کړي. هلته ځینې دي دین او مذهب ته کنځا کوي، کفري الفاظ استعمالوي دې لپاره چې زه نور خلک وخندوم، خو په دې نه پوهېږي چې په داسې انسان باندې د الله غضب دی، په داسې انسان باندې د الله لعنت دی چې داسې خبرې کوي چې خلک راته وخاندي او کفري الفاظ استعمال کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. اتم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغوی مخونه د اوښانو په شان ول، یعنې سرونه یې د اوښانو سرونه ول. جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري. ډېر داسې کسان دي چې هغوی د خپل پلرونه له لاسه ورکړي دي، په ډېر ناهیلېتوب او په ناامیدي کې د خپل ژوند تیروي، تل لپاره د خپل د پلار د راتګ او د لیدلو انتظار باسي، خو کله به یې هم ونه وي. او د دې ترڅنګ داسې ظالمان هم شته، داسې بدبخت هم شته چې د داسې یتیمانو او مظلومو په حق باندې تیری کوي او حمله کوي، هغه مال خوري. الله وایي چې دوی د خپل په زړونو کې اور خوري، بل شی نشي خوړلی، سر به یې د اوښ سر وي، د الله په عذاب کې به ګرفتاره وي. الله دې زموږ یتیمان په خپل حفظ و امان کې وساتي او موږ ته دې توفیق راکړي چې د یتیم کفالت وکړو، چې د هغه په کفالت باندې الله موږ جنت ته بوځي. هم رسول الله فرمایي چې زه په داسې یوې ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپلو سینونو نه ځوړنده وه او په ډېر تکلیف کې وه. نو ما ویلې چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې وې چې دوی ځان ته خاوندان هم درلودل، خو بیا یې هم د خپل د خاوند په حق کې خیانت کوه، فساد ته یې مخه کړې وه. نو ځکه الله رب العزت په داسې سخت عذاب کې دوی ګرفتاره کړي دي او د الله په غضب او په لعنت کې دا ګرفتاره دي. لسم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یوه زنانه او ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپل د سر ویښتونه ځوړنده وه او د هغې د لاندې د اور لمبې وې چې ټول بدن به یې ورته سوځوه او هغې به چیغې وهلې، فریاد به یې کوه، خو د خپلو ویښتونه ځوړنده وه، د الله په عذاب کې ګرفتاره وه. ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې دي چې دوی به پرده نه کوله، اسلامي حجاب به دوی نه مراعتوه، او د دې پر ځای چې په خپل کورنۍ کې خپل خاوند لپاره سینګار وکړي، دې به پردو خلکو ته اظهار د زینت او د سینګار کوه، بازار ته به وتلې. نو الله رب العزت په دې عذاب کې دا ګرفتاره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو، په ځانګړې توګه زموږ خویندو، راشئ د الله نه ویریږو. تر اوسه هم چې هر څه وکړه په هغو به توبه وباسو.